شاهین صاحب ستړي مه سئ د خیر وختي او او سره سلامت سره مو اوسئ. وخت راکړ ډېره مننه. د تاسو نه مننه چې ورسره د ټولو مصاحبه کوم. افغانانو هیلې دغو مذاکراتو ته دي. کوم زیری لرئ؟ واقعا چې د ټولو افغانانو هیلې همدې مذاکراتو ته دي. واقعا چې افغانستان کې ټول ولس غواړي چې سوله راشي او اشغال ختم شي او خپلواک هیواد ولري. په دې کې شک نشته، دا د ټول ولس غوښتنه ده او همدې دپاره موږ دلته ناست یو چې د ولس دا غوښتنه پوره شي. په دې مذاکراتو کې زیری دا ده چې پرمختګ شوی ده، لکن دا د دوو مستقلو خواو په منځ کې مذاکرات دي. هر یو مستقل موقف لري، د چا د فشار لاندې نه راځي او په احتیاط سره مخې ته ځي، ځکه خصوصا د موږ خوا په دې باندې پوهېږي چې دا د ډېرو شهیدانو د ارمانونو حاصل ده چې هغه به ترلاسه کیږي، نو ځکه یې وخت زیات نیولی ده، لکن دا ویلی شم چې پرمختګ شوی. آیا دغه پرمختګ مشخص کولی شئ چې څه پرمختګ مو کړی دی؟ ځکه د هر دور مذاکرات وروسته تاسو وایاست چې پرمختګ مو کړی دی، هم تاسو او هم امریکایان دغه خبره کوي. آیا دغه پرمختګ مشخص کولی شئ؟ نه، داسې خو ټکي نسو مشخص کولی، ځکه چې مذاکرات روان وي نو له هغه وخته خو نه کیږي. دا به هغه وخت کې کیږي چې موږ دا اعلان کو، لکن عموما ویلی سو چې موږ په ډیرو برخو باندې پرمختګ کړی ده. په دې کې ځینې مصطلحات وو، په هغه هم پرمختګ کړی ده. ځینې ډېر اختلافي شیان وو، هغه له منځه وړي دي او نهایي سوي دي. تاسو په یوه ټویټ کې ویلي دي چې زموږ څخه هر وخت د پرمختګ پوښتنه کیږي. نو دغه یو غټ پرمختګ دی چې امریکایانو پر دې باندې موافقه کړې ده چې دوی خپل ځواکونه د افغانستان څخه باسي. نو آیا د دغه ځواکونو پر مهالویش باندې هم خبره سوې ده؟ او دا خو چې امریکایان موږ سره مذاکرات ته کېناسته، په هغه وخت کې د هغه نه مخکې موږ په یو مجلس کې د دوی سره په دې باندې موافقه کړې وه، فیصله مو کړې وه چې موږ به په دوو ټکو باندې غږیږو، چې یو د افغانستان د خارجي قواو وتل او دوهم د موږ له خوا نه دوی ته اطمینان ورکول او د دوی متحدینو ته چې د افغانستان خاوره به د دوی په خلاف او د دوی د متحدینو په خلاف نه استعمالیږي. دا دوی منلې وه او د دې دپاره مذاکرات کېده چې دوی به وځي، په دې کې شک نه و. البته په مهالویش باندې موږ خبرې کوو، خو د مهالویش ترڅنګ نور ډېر تفصیلات او نور جوانب هم دي چې باید په هغو مو خبرې کړې وای، چې په هغو مو په تېرو شپږو پړاوونو کې خبرې کړې دي. اوس د مهالویش ټاکل دي، موږ کوشش کوو چې په دې پړاو کې وشي، خو لا اوسه پورې شوی نه ده. تاسو په څومره وخت کې غواړئ چې امریکایان د افغانستان څخه ووځي او امریکایان په څومره وخت کې غواړي چې ووځي؟ دا خو موږ خو غواړو چې امریکایان ډېر ژر وځي، دا سبا ته وځي، دا د موږ غوښتنه ده. هېڅ وخت کې څوک نه غواړي چې هېواد یې اشغال وي، بلکې که دا وشي چې د سبا په ځای باندې همدا اوس ووځي چې تاسو سره زه مرکه کوم، دا به د موږ غوښتنه وي. لکن بیا په مذاکراتو کې دواړو خواو په دې باندې بحث کوي او یو داسې هغه مهالویش ته باندې به موافقه کیږي چې دواړو خواو په هغه باندې توافق لري. د دغه روانو مذاکراتو په اړه داسې ګنګوسې وتلي دي چې د تیرو په پرتله د تیرو پړاوونو په پرتله په دغه پړاو کې فضا د امریکایانو او طالبانو ترمنځ خړه پړه ده. آیا دا رښتیا دي؟ دا واقعیت نه لري. او داسې هم ویل کېږي چې تاسو به د دې مذاکراتو په پای کې یو ګډه اعلامیه نشروي. آیا داسې یو څه شته؟ واقعا څه وخت کې چې مذاکرات نهایي شي، موږ یو تړون د سولې ولرو، هغه به اعلانوو د نړیوالو شاهدانو په حضور کې او د هغو په حضور کې به اعلانوو. دا حقیقت په دغه پړاو کې امکان شته چې دغه خبرې نورې نهایي شي؟ په دې پړاو کې موږ امید کوو، لکن یقینا نسو ویلی. آیا ملا برادر اخوان په دغه مذاکراتو په جریان کې ګډون لري؟ داسې په مذاکراتي ټیم کې خو ملا صاحب محترم ملا صاحب برادر ګډون نه لري، لکن هغه د دې مشري کوي. بله د دې ټیم
مشري کوي. کومې ستونزې سره مخامخ شو هغوی ته ورځو، هغوی سره مشوره هم کوو او د هغوی هدایت هم اخلو او مرسته او هدایت اخلو. موږ واورېدله چې نن د قطر هیواد وزیر خارجه دلته د مذاکراتو ځای ته راغلی و او ملا برادر اخوند هم راغلی و او د خلیل زاد سره یو ځای غونډه کړې ده. آیا په دې اړه باندې تاسو څه معلومات را سره شریکولی شئ؟ ملا صاحب لکه مخکې ما چې ویلې چې موږ وخت په وخت محترم ملا صاحب برادر ته ورځو، د هغوی نظر اخلو، مشوره یې اخلو او هدایت یې اخلو. همداشان د قطر وزیر چې د خارجه وزیر هغوی هم په دې پروسه کې له ابتدا نه په هر وخت کې چې کله ضرورت شوی ده مرسته یې کړې ده او موږ د دوی مرستې ته د قدر په سترګه ګورو. خلیل زاد یو تازه ټویټ کړی دی او په هغه کې ویلي دی چې په قطر کې به د جرمني او د قطر په نوښت باندې بین الافغاني غونډه کیږي. په دې اړه باندې که تاسو لږ معلومات شریک کړئ. دا غونډه کیږي په 8 د جولای کیږي، لیکن دا هغه غونډه ده چې هغه موږ مخکې داسې غونډې درلودې لکه په مسکو کې درلوده، یا دلته د پګواش غونډه درلوده، یا داسې دې نه مخکې په کیوټو کې جاپان کې په چانټلي کې هم درلودې. داسې به یو په دغه غونډه کې به د حکومت استازي موجود وي. حکومت استازي په دې معنی چې د حکومت استازولي وکړي نه، اما د افرادو په شکل باندې ګډون کولی شي افغانان. ډېره مننه شاهین صاحب چې موږ ته وخت راکړی. تشکر تاسو نه هم ډېره مننه.